جی ګرانو عزتمندو درنو مشرانو کشرانو ستاسو د راتګ یو جهان مننه چې تاسو په دې مشکل وخت کې په دې ګران وخت کې د خپل قیمتي وخت نه وخت ویستو او دلته تاسو راتګ وکړو او تاسو زموږ ننني پروګرام کې पार्टिसिपेशन को पख्तून नेशनल मूवमेंट दावी सरबराह दबारा वही ऐसे तो किसी शख्स को रुस्वा नहीं करते ऐसे तो किसी शख्स को रुस्वा नहीं करते अपनों के सितम पर कोई शिकवा नहीं करते मंजिल पे पहुंचने की तलब रखते हैं जो लोग रास्ते में खड़े होके वो सोचा नहीं करते और रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते गलासुनु पड़का जमा द टोलो दे मशरानु द पारा او د دوی د دې کوشش د ستړي لپاره وی ارمان دی چې ولیدلې نه وي ارمان دی چې ولیدلې نه وي او زړه مې پتا باندې بایللې نه وي خوله به مې ډکه وه هر وخت د خندا وی غشې د عشق کمې خوړلې نه وي زړه صبروم خو نه صبرېږي ترېنه درېغه چې ستا مخ مې لیدلې نه وي لکه ماشوم په چغو چغو یمه افسوس چې عشق یې سوځېدلې نه وي فرحات خان د عشق لمبو ځپلې وی مین بنوي کدی محفل تا وی مین بنوي کې د ننني محفل تا راغلې نه وي یو جهان مننه او زموږ د مشرانو چې کومې خبرې وکړې زما بیسیکلی د مردان سره تعلق دی خو ډېر زیات خوشحاله شوم چې زموږ پښتانه مشران په دې ګران وخت کې په دې ټایم کې کوم مشکلات دي بلکې اکثر موږ چاته وایو چې کیا حال ہے نو هغه دویم کس چې کوم جواب ورکوي هغه ورته وایي سب کا ایک ہی حال ہے د خلکو سوشل کانټیکس چې دي هغه ټوټلی ختم شو نو زمونږ دا مشران چې دوی ستړي کوي نو الله تعالی دې دوی له مزید طاقت ورکړي موږ به د خپلو مشرانو په شا باندې د هغوی په بیک باندې ولاړ یو جهان مننه او دا قادر خان چې کوم سپیچ ما ته ریکارډ کو یو خدا دا چې زمونږ پښتون غږ ټي وي چینل دی پښتون غږ په هغې باندې تاسو د خپل پروګرام کتلی شئ پښتون غږ زموږ د پښتو چینل دی او بله مې دا ویله د مشرانو دا خواست دی قادر خان چونکې ډېر تکړه ملګری دی جي او ده چې ما له کوم سپیچ راکړ د دې ټولو مشرانو نه خواست دی د ضمانت بندوبست یې وکړئ یو جهان مننه جي خوشحاله اوسئ